دلغمان کډوالو بېرته راستنېدونکو چارو ریاست لوري له 100 داخلي بېځایه شویو کورنیو سره د هایجن کیټ او له 9 کورنیو سره د 200 کلیو ګرامه اوړو مرستې ویش ترسره شو. ددغې مرستې ویش د لغمان مرستیال والي الحاج شهزاده مظلوم پر لاسونو ترسره شو چې پرمهال یوشمېر نورو مسوولینو هم شتون درلود. د لغمان د کډوالو بېرته راستنېدونکو چارو رئیس شاکر د معلوماتو مخې چې د الحاج ولسوالۍ څخه بېځایه شوي 100 کورنیو سره د ډاکار موسیقي په مالي همکارۍ د ژوند لومړنیو اړتیاوو هایجن کیټونه مرسته ترسره او د خوراک نړیوال پروګرام په همکاري یې له 9 کورنیو سره د اوړو مرسته وویشله. تاسو چې نن ولیدل زمونږ د الحاج څخه ځینې کورنۍ چې داخلي بېځایه شوي د هغې په سلسله کې نن 9 کورنۍ ته خوراکي توکو د جملې څخه موږ 200 کیلو اوړه دوی ته ورکړه او همدارنګه د واش کلسټر د طرف نه زمونږ داکار موسا هغې هایجن کیټ ورکړو چې دې کې مختلف د صحي سامان دی ورسره یو تبلیغ هم ورته کړی دی چې سره کم د دوی څخه استفاده وکړي. هغه وایي په دغو مرستو کې هرې کورنۍ ته 200 کیلوګرام اوړه ورکړل شول چې له یادو کورنیو سره به ډېر ژر نغدي مرسته هم ترسره شي. په ورته مهال د لغمان مرستیال والي الحاج شهزاده مظلوم د کډوالو او بېرته راستنېدونکو او مرسته کوونکو ادارو مننه وکړه چې داخلي بېځایه شویو کورنیو ته مرستې په خورا شفاف ډول رسوي. نورو دغه راز داخلي بېځایه شویو کورنیو ته ډاډ ورکړ چې دوی ته به بېرته خپلو سیمو ته د ستنېدو ټولې لارې چارې برابرې کړي. بل لور ته یوشمېر مرسته اخیستونکو مدني فعالانو چې د یادو کورنیو په سروې کې یې برخه اخیستې وه هم د ولایتي ادارې او مرسته کوونکو څخه مننه وکړه. ولایتي ادارې نه مننه کوو چې دغسې دغه بېځایه شوي کورنۍ چې د الحاج نه راغلي دې سره یو کومک وکړو د مهاجرینو ریاست نه د هغه اړونده WFP ده که نورې مؤسسات نه د مهاجرینو رئیس نه خاصا چې کور په کور هغه د ټیم وګرځېده. موږ مدني ټولنې ته مننه کوو چې دغه خلکو سره کومک وکړو. من د مهاجرینو د ریاست محترم رئیس صاحب څخه او د هغه د ټیم څخه د ډاکار موسسې څخه د IRC د موسسې څخه او د نورو کومک کننده موسساتو څخه مننه کوو او د دوی د ټیمونو څخه چې راغله د جنګ ځپلو مهاجرینو د بېځایه شوو سروې وکړله په ډېرو سختو شرایطو کې او دوی ته دغه مرستې برابرې کړلې. موږ ترې ډېره شکریه ادا کوو او ډېر ترې راضي یو او مقام د ولایت نه هم الله دې دوی ته هم جزای خیر ورکړي.